د تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو پرانیستلو په اړه د پاکستان تازه خبر ته د افغان واکمنۍ شدید غبرګون. د نوموړي هیواد تر اعلان وروسته افغان واکمنۍ څنګه ځواب ورکړی؟ افغان واکمنۍ اوس رښتیا تورخم د پاکستان پر وړاندې د فشار الې په توګه کاروي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د تورخم په اړه د پاکستان د امنیت شورا پخواني سلاکار څرګندونې لرو، خو پیل د افغان واکمنۍ پر تازه غبرګون کوو. د افغان واکمنۍ ویاند وایي له پاکستان سره د تجارتي لارو خلاصېدو په تړاو مو هماغه پخوانی دریځ دی. نوموړي ویاند ډېره کړې لارې به هله خلاصېږي چې د پاکستان له واکمنۍ څخه قوي اطمینان ترلاسه شي چې دغه لارې به په راتلونکي کې د سیاسي فشار، غیر قانوني استفادې او ولسونو د ځورولو لپاره نه تړل کېږي. یاد ویاند ډېره کړې افغانستان د خپل ضرورت وړ توکي له ګڼو نورو هېوادونو څخه پوره کوي، نو ځکه یې د لارو د باعزته خلاصون دریځ غوره کړی. د پاکستان د امنیت شورا پخواني سلاکار ویلي افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل پوه شو چې اسلام آباد د تورخم دروازه د فشار د وسیلې په توګه کارولی شي. د نوموړي په وینا که د افغانستان لاره زر پرانیستلی نه شي، د منځنۍ اسیا هېوادونه به د پاکستان پر ځای په ایران او نورو سیمه ییزو هېوادونو کې بدیل مارکېټونه ومومي. سلاکار ټینګار کړی چې د لارې تړل نه یوازې د دواړو هېوادونو اقتصاد زیانمنوي، بلکې د سیمې د تجارتي بدلونونو لامل هم کېدای شي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.